Let's learn English with a fun-full kids movie, Zootopia. They will help you speak English fast, fluent and clear just like a native speaker. And today I'm going to put my channel in danger for your benefit. Let's do it. نن یو ځل بیا موږ انګلیش د کو د انګلیش یو ښکلی مووي زوټوفیا سره کومه چې یو ډېره جدیده او اسانه بااثره لار ده د روان انګلیش خاص کر د هغه کسانو لپاره څوک چې وایي یاره زه انګلیش زده کول غواړم انګلیش ویل غواړم خو د پښتنو په شان انګلیش مې نه دی خوښ داسې انګلیش ویل نه غواړم بلکې زه بالکل د برټش او امریکن خلکو په شانې روان انګلیش تیز انګلیش ویل غواړم نو بیا دا ستاسو لپاره یو ډېره خاص موقع ده د دې نه فایده واخلئ په دې کورس کې بلاول زه تاسو یو کلیپ پلی کوم د هغې په یو یو لفظ باندې په یو سنټنس باندې به م انشاءالله ښه پوه کوم په صحیح تلفظ باندې په هر څه باندې او د ویډیو په اینډ کې په اخره کې به زه بیا ټول کلیپ رایوځای کوم تاسو به پلی کوم او تاسو به په خپله د ځان نه امتحان والئ او په خپله به د ځان نه پوښتنه وکړئ چې تاسو څومره زده کړه وکړه اوس راځئ چې ویډیو سټارټ کړو Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. OM goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Ooh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... The... there's... Oh, here you went, you little Dickens. Oh. I should get a roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little bunny's gonna get eaten alive. Come on! He bared his teeth first! Come on, he bared his teeth first. Come on, he bared his teeth first. که چېرته مونږ دغه سنټنس راولو پښتو ته ترجمه کو نو دې لفظن په لفظن ترجمه مونږ ته داسې راشي چې لاول غاښونه ماته ده ښودلي خو دا یو ایډیومیټک ایکسپریشن دی او د دې دا مطلب بالکل هم نه دی د دې اصل مطلب دا دی چې لاول ګزار په ما باندې ده کړی یا لاول کنزل ماته ده کړی لکه فار ایگزامپل تاسو یو کس سره جنګ وکړو لانجم ورسره وکړه او تاسو ورته سم نه دی ویلي هغه راپاسي تاسو ته کنځل وکړي یا به تاسو باندې ګزار وکړي او تاسو بیا درېمګړي ته وایي خپله صفایي ورته پیش کوئ ورته وایي چې لاول کنځل ماته ده کړې ده یا لاول ګزار په ما باندې ده کړی نو په انګلیش کې بیا تاسو وایي he bared his teeth first لکه دا پولیس سټیشن دی دا یو کس پولیسو ته خپله صفایي پیش کوي او ورته وایي چې لاول ګزار په ما باندې یا لاول کنځل ماته ده کړې ده He bared his teeth first. Come on! He bared his teeth first! Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. Excuse me? Down here. Excuse me. اصل کې چې کله مونږ د چا توجه خپل ځان طرف ته راړو نو ورته وایو excuse me او د دې په پښتو کې ترجمه را بخښنه غواړم یو خبره چاته کې بل چا سره خبرې کوي اخوای مخ ته ورته وایي excuse me نو د هغه توجه به ستا طرف ته راواړي بیا ورته څه وایي down here دا خو یو ورکوټی خرګوش دی لاندې دی نو ورته وایي down here چې ګینې زه دلته یم down مطلب لاندې here دلته یعنی دلته لاندې زه دلته لاندې یم Excuse me? Down here? Excuse me? Down here? Hi. OM goodness. OM goodness د دې مطلب دی او زما خدایا لکه کله چې مونږ ډیر زیات حیران شو نو مونږ وایو کنه پښتو کې او خدایا یا الله په انګلیش کې دوی وایي او مای ګډنس خدا هم په یاد ساتئ څوک داسې وایي OMG یو مطلب دی څوک داسې وایي او مای ګاډ او څوک داسې وایي او مای ګاش د دې یو مطلب دی یا خدایا یا ای زما خدایا او کله چې حیران شي نو دا ورکوټی خرګوش لاندې دی هغه چې وکتو چې خرګوش پولیس سټیشن کې څه کوي نو حیران شو ورته وایي OMG OM goodness. OM goodness. They really did hire a bunny. They really did hire bunny. They really did hire
بني وی واقعا چې هغوی خرګوش ته هم دلته ملازمت ورکوي. بني ویل کېږي خرګوش ته، څوک ورته سویا هم وي او دې ته ریبټ هم ویل کېږي. خو بني د خرګوش بچو ته ویل کېږي کوم چې ورکې ورکوټی خرګوش وي، او بني ریبټ چې کوم دی غټ خرګوش ته ویل کېږي. خو خیر د دواړو دپاره ته ریبټ او بني استعمالولی شي، خرګوش ته ویل کېږي. او د هایر مطلب دی ملازمت ورکول چاته. لکه فار ایگزامپل د ABC کمپنی hired me، و د ABC کمپنی چې کوم دا ماته ملازمت راکو. لکه ته چې په کوم ځای کې ملازمت کې، په کوم ځای کې کار کې، نو هغوی ته هایر کړی. او د هایر مطلب دا هم راتللی شي چې یو څیز په کرۍ باندې راوړل. او د هایر اپوزیټ الټا لفظ چې کوم دی هغه دی fired. د فایډ مطلب دی د ملازمت نه راویستل. لکه فار ایگزامپل د ABC کمپنی fired me، نو د فایډ مطلب شو چې زه د ملازمت نه راویستم. که د فایډ په ځای باندې زه hired ویم نو مطلب دا شو چې ماته ملازمت راکو. They really did hire a bunny. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. I gotta tell you. I gotta tell you. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه باید تا ته ووایم. اوس په دې سنټنس کې یو ډېر اهم لفظ راغلی، ګاټا. ګاټا چې کوم دی اصل کې د ګاټ ټو نه راغلی. دا ګاټ ټو خو نیټیو سپیکر چې کوم دی دوی هر یو شیز ډېر شارټ کوي، ګاټا یې ته جوړ کړی. او ګاټا او د هیپ ټو یو مطلب دی. صحیح مطلب دی، مطلب دا چې یو کار باید وشي، یعنی یو کار کول ضروری دی. لکه فار ایگزامپل ته په یو ځای کې او د شپې ناوخته شو، ته غواړې چې کور ته لاړ شي، کور ته تګ ضروری دی. نو په انګلیش کې به ته وایې I have to go home، یعنی زه باید کور ته لاړ شم، کور ته تګ دلته ضروری دی. نو د have to په ځای باندې ته got to هم ویلی شي. I got to go home، زه باید کور ته لاړ شم. ته د got to نه ګاټه هم جوړولی شي. I gotta go home، زه باید کور ته لاړ شم. یا په یو بل ځای کې ته ډېر زیات اوږې نو ته به وایې I have to eat something، زه باید څه وخورم، یعنی څه خوړل ضروري دي، ګینې د لږې نه به مړ شم. ته داسې هم ویلی شي I got to eat something، ته داسې هم ویلی شي I gotta eat something. I gotta eat something. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. You are even cuter than I thought you would be. You are even cuter than I thought you would be. و څومره چې ما فکر کو، څومره چې ما سوچ کو ستا په باره کې، ته خو د هغې نه هم ډېره زیاته ښکلې. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... You probably didn't know. You probably didn't. دا didn't چې کوم دی دا اصل کې did not دی، دلته هم ته شارټ فارم جوړ کړی. didn't know وی غالبا چې تا ته پته نه وه. د probably مطلب دی غالبا. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... But a bunny can call another bunny cute. خو یو بني چې کوم دی یعنی یو خرګوش بل خرګوش ته ښکلی یا ښایسته ویلی شي. وی غالبا چې تا ته دا پته نه وه، خو یو خرګوش چې کوم دی بل خرګوش ته داسې بالکل ویلی شي چې ته کیوټ یې، یعنی ته ښایسته یې. But a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... But when other animals do it, it's a little... خو چې کله نور ځناور یا نور خلک مونږ ته ښکلي وي نو دا داسې لږ شانتې ګوره پریزې کې خالي زری، یعنی دا ښه خبره نه ده، دا صحیح خبره نه ده، یعنی دا ډېر بد لګي، یعنی خلک ته غلط مطلب اخلي. You probably didn't know، غالبا چې تا ته دا پته نه وه. But a bunny can call another bunny cute، خو یو خرګوش بل خرګوش ته cute ښکلی ویلی شي. But when other animals do it, it's a little... خو چې کله نور ځناورې وي دا داسې لږه بده خبره ده. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. I'm so sorry. I am why. So sorry. د دې مطلب دا دی چې زه ډېره بخښنه غواړم، ما ته څه پته وه. I'm Benjamin Clawhauser.
وزه بنجامین کلاهاوسر یم. بنجامین کلاهاوسر د دې نوم دی، د دې سړي یعنی د دې کارټون نوم دی. I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. No, it's okay. No, it's okay. No it's okay. No it's okay. د دې مطلب دا دی چې نه څه خبره نه ده. No, it's okay. Oh, you've actually got there's a What? in your neck the fold the Oh, you've actually got وی اصل کې ستا دلته in your neck ستا په مری کې in your neck ستا په مری کې the fold دغه کت چې کوم دی. Oh یوب دا یوب چې کوم دی دا اصل کې یو هیو دی، خو نیټیو سپیکر چې کوم دی دوی د هر څه نه ډېر شارټ جوړوي. دوی یو هیو نه وایي، دوی وایي یوب. دوی آی هیو نه وایي، دوی وایي آی. دوی دی هیو نه وایي، دوی وایي دیب. نو همدغه رنګې تاسو هم د دې نه شارټ فارم جوړوئ. او دې مطلب سره ورته وایي او یوب ایکچولی ګاډ وایي اصل کې ستا دلته in your neck neck ویل کېږي مری ته، او ستا پرې مری کې د فولډ دغه کت چې کوم دی فولډ ویل کېږي کت ته. لکه فار ایگزامپل فولډ د نیوز پیپر یعنی اخبار کت کا. فولډ د کلوز کپړې کت کا. I folded the clothes ما کپړې کت کړلې. نو فولډ کت ته ویل کېږي. او دلته دا ډېر زیات موټر دی، نو د مری چې کوم دی کت اخیستی دی، و ستا د مری په دې کت کې ګوره څه دي. Oh, you've actually got there's a in your neck the fold the there's Here you went, you little Dickens. Here you went, you little Dickens. There you went you little Dickens. There you went. There you went. و ته دلته وی، ته دلته تللی وی. You little Dickens. اوس دا بل یو ډېر اهم سنټنس دی. You little Dickens. You little Dickens. دغه سنټنس چې کوم دی دا فریز چې کوم دی نیټیو سپیکر چې کوم دی امریکن او برټش هغوی دا په داسې ځای کې استعمالي کړي چې دوی ډېر زیات حیران وي یا ډېر زیات په غوسه وي. لکه دا دې پسې ګرځېدو او پته ول نه و چې دا دلته راغلی. تاسو یو څیز پسې ګرځئ، یو څیز لټوئ او اخر هم درته په لاس باندې درشي، نو تاسو ویلی شي There you went you little Dickens. که چېرته دا ډیکنز مونږ پښتو ته ترجمه کړو نو دې څه معنی نه راځي، بس دا صرف د حیرانتیا او د غوسې په وخت کې استعمالیږي. یا فار ایگزامپل یو ورکوټی ماشوم دی ډېرې زیاتې چیغې وایي، ته ورته بار بار وایې چپ کا نه چپ کي، نو ته ورته ویلی شي You little Dickens stop shouting. You little Dickens stop shouting. یعنی چپ کا ورکوټي شیطانه یا شیطانه. Stop shouting چیغې مو وهه. د ډیکنز په ځای باندې تاسو ډیول هم ویلی شي. د ډیول مطلب دی شیطان. Oh, you've actually got there's a in your neck the fold the there's Here you went, you little Dickens. I should get a roll call. So I should get to roll call. I should get to roll call. وی ما ته پکار دی یعنی زه باید حاضرۍ ته ځان ورسوم، یعنی په ما باندې ناوخته کېږي هلته حاضري اخیستل کېږي، ما ته پکار دی زه حاضرۍ ته ځان ورسوم. رول کال حاضرۍ ته ویل کېږي. لکه سکول کې چې یو ټیچر رجسټر راوالي او په تیزه باندې نومونه وایي، ګوري چې یاره څوک راغلی څوک نه دی راغلی، نو دې ته ویل کېږي رول کالینګ. دې ته اصل کې رول کالینګ ویل کېږي. I should get a roll call. So which way do I Oh, bullpen's over there to the left. بیا ورته وایي So which way do I وایي نو کومه لار زه د دې آی نه بعد چې کوم خالي ځای دی په دې کې تاسو ټیک هم ویلی شي. So which way do I take نو کومه لار زه ونیسم، په کومه لار باندې لاړ شم، د دې کس نه پوښتنه کوي. I should get a roll call. So which way do I Oh, bullpen's over there to the left. Oh, bullpen's over there to the left. Oh, bullpen چې کوم دی دلته د یو ځای نوم دی، د یو کمرې نوم دی. Oh, bullpens د او خو څه مطلب نشته، لکه پښتو کې چې مونږ وایو او bullpens ما ورته ویل د یو ځای نوم دی. over there لکه پښتو کې چې مونږ وایو هاغلته، نو په انګلیش کې ویل کېږي over there. to the left ګس طرف ته یعنی چپ لاس ته. اسه فار ایگزامپل تاسو نو څوک د سوپر مارکیټ په باره کې پوښتنه وکړي چې سوپر مارکیټ په کوم ځای کې دی یا یو بل ځای، نو تاسو همدغه سنټنس استعمالولی شي د بول پینس په ځای باندې ووایه سوپر مارکیټ. او سوپر مارکیټ over there to the left یا to the right. to the right مطلب دی ښي لاس ته، to the left ګس لاس ته.
I should get a roll call. So, which way do I? Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. That poor little bunny is gonna get eaten alive. That poor little bunny is gonna get eaten alive. و دا ورکوټه خرګوش غریب چې کوم دی و دا خو بس ژوندی تیر کی یعنی هلته ډېر زیات غټ غټ ځناور دي اوس به تاسو مخکې وګورئ و دا خو به هغوی به ژوندی تیر کی eaten alive چې کوم دی دا مې یو ډېر زیات مفید فرایز دی او د دې مطلب دا دی چې ژوندي تیرول یا ژوندي خوړل Like for example, you will be eaten alive by your father if you do so. که ته چېرته داسې کار وکړې نو ستا پلار به تا ژوندی تیر کي پرې به دې نه دي You will be eaten alive by your father if you do so. او کله د تاسو خیال وکړئ نو په دې سنټنس کې هم یو ډېر اهم لفظ راغلی ګنا چې ډېر زیات استعمالیږي نو ګنا اصل کې راغلی د going to نه going to شارټ کړی دی نیټیو سپیکرز ګنې ته جوړ کړی دی او په همدې وجه باندې بیا تاسو وایئ چې موږ په انګلیش باندې نه پوهېږو او د دې اوس مطلب څه دی نو دغه going to یا ګنا دا د ویل په ځای باندې هم استعمالیږي یعنی مطلب مې دا دی چې ویل او going to دا دواړه خپل کې رونه دي ویل چې کوم دی دا 50% پوسیبیلیټي ښیي یعنی 50% امکان ښیي کله چې مونږ وایو چې زه به یو کار کوم په مستقبل کې که چېرته تاسو ټینسونه کتلي نو بیا مونږ څه وایو مونږ ویل استعمالوو په هغه سنټنس کې خو نه که ته چېرته 100% پوسیبیلیټي ښیي 100% امکان ښیي چې دا کار به خامخا کیږي ډېر زیات ضروری دی نو بیا به ته going to استعمالوي یا به ګنه استعمالوي لکه فار ایگزامپل I will go to market tomorrow زه به سبا بازار ته ځم د دې دا 50% امکان ښه چې بازار ته به ځم اراده مې شته خو که ته چېرته داسې وایې چې یاره زه خو سبا بازار ته روان یم زه بازار ته خامخا ځم بیا به ته ویل لرې کړې او داسې به وایې I am going to go to market tomorrow دا یو going to چې راغلی دا ورکې د ویل په ځای باندې استعمال شوی د دې په وجه باندې به کنفیوز کېږئ نه تاسو داسې ویلی چې I'm gonna go to market tomorrow مطلب دا چې زه بازار ته سبا ځم زه سبا بازار ته روان یم امید کوم چې پوه شوي به یاستئ که چېرته پرې نه پوه شوي یاستئ په کمنټ سیکشن کې ماته ووایئ په دې باندې به ویډیو جوړه کړو Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Hey, Officer Hops. You ready to make the world a better place? Hey, Officer Hop. Hey, د دې خو مطلب دا دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو او Officer Hop یعنی زه Officer Hops یم Officer چې کوم دی دغه پولیس ته ویل کېږي او Hop HOP دلته خیر ډبل پی دی خو دې ته دا هوپ نوم ځکه ورکړی ځکه چې سویه چې کوم دا خرګوش چې کوم دی دا ټوپونه وایي نو په دې وجه باندې دې ته هوپ نوم ورکړی و زه Officer Hop یم Hey, Officer Hops. You ready to make the world a better place? You ready to make the world a better place? You ready to make the world a better place. و آیا ته تیاری چې د دنیا نه یو ښکلی ځای جوړ کړو د اوسېدنې لپاره خو دلته کې د دې اصل مطلب دا دی چې آیا ته دې ته تیاری چې موږ د معاشره د اوسېدنې لپاره یو ډېر ښکلی ځای جوړ کړو یعنی دا پولیس دی که نه او چې موږ کوم کرایمز دي کوم جرمونه قتلونه وغیره دا ختم کړو او دغه دنیا دغه معاشره د اوسېدنې لپاره یو ډېر ښه ځای جوړ کړو اوس دلته په دې سنټنس کې هم یو ډېر اهم پوینټ راغلی دی You ready to make the world a better place to live? په دې کې سر کې آر پکارو آر یې خوړلی دی سنټنس بالکل صحیح راځي او دا د نیټیو سپیکرز دپاره یو عامه خبره چې هغوی هیلپینګ ورب یا اګزلري ورب یعنی ایز ام آر دا ته دوی لري کې د دې نه بغیر وایي اوس دلته پکارو دوی ونه وایو لکه فار ایگزامپل مونږ وایو is he coming آیا هغه را روان دی یا آیا هغه راځي ایز ام ورکې ور واچو نیټیو سپیکر داسې نه وایي هغه وایي he coming He coming? یا مونږ چې وایو زه تاته وایم چې آیا ته تیاری زه وایم Are you ready? Are you ready? نیټیو سپیکر داسې نه وایي آر ته لرې کې وایي You ready? You ready? نو خیر تاسو هم ته لرې کوئ څه خبره نه ده آیا ته ښه خو به یې که نه Are you feeling okay? هغوی داسې نه وایي You feeling okay? You feeling okay? تیز هم وایي آر هم ته کټ کړو په دې وجه باندې بیا تاسو نه رسئ Hey, Officer Hops.
You ready to make the world a better place? A tin hut? A tin hut? attain hurt attain hurt چې کوم دی د اصل کې مطلب دی attention او د attention مطلب دی توجه یعنی تیار شي لکه کلاس ته یو ټیچر را دننه کېږي دلته خو د دوی چې کوم مشر دی هغه را دننه کېږي نو attain hurt او دا چې کوم دی یو امریکن ملټري د امریکن چې کوم ملټري دا هغوی دا لفظ استعمالي attain hurt A tin hut? All right. Everybody sit. All right. Everybody sit. all right everybody said all right everybody said بس ټول کېنئ لکه یوم لګیا دی ټیبل وي بلم وي بس ټول کېنئ All right. Everybody sit. I've got 3 items on the docket. I've got 3 items on the docket. I've got 3 items on the docket. دا سنټنس تاسو ډیفیکلټ ښکاري خو ګوره دا څومره آسان دی I've got 3 items. item یو سیز ته ویل کېږي په لیست کې یو سیز ته ویل کېږي لکه 3 items 3 سیزونه 1 item یو سیز on the docket دا ډکټ چې کوم دی دا ویل کېږي یو لیست ته هغه لیست ته چې د هغې په باره کې به خبره کېږي یعنې د سنټنس مطلب دا دی چې دلته ما سره په لیست کې 3 سیزونه دي د هغه 3 سیزونو په باره کې به زه خبره کوم I've got 3 items on the docket نوټ ګوره دلته هم د آی نه بعد صرف وی راغلی I have دوی نه وی دوی I've got 3 items on the dockets I've got 3 items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. First, we need to acknowledge the elephant in the room. First, the ټول نه مخکې we need to acknowledge the elephant in the room. ور ټول نه مخکې خو به مونږه په دې کمره کې په دې کوټه کې هاتي پیژنو acknowledge چې کوم دی د مطلب دی پیژندل یا منل ور ټول نه مخکې مونږ په دې کمره کې هاتي پیژنو یا به منو دلته خو د دې مینینګ بالکل عمدغه دا څه وي خو دا یو ایډیومېټیک ایکسپریشن دی ایډیومېټیک ایکسپریشن دی ته وي چې دا ښکار یو چني که چېرته دا په ټرانسلیټر باندې ترجمه کې نو دې مینینګ تا ته غلط راځي خو دې اصل مطلب بل دی د دې اصل مطلب دا دی کله چې یو داسې مسله وي چې یاره د هغې په باره کې نه ته خبرې کول غواړې نه زه خبرې کول غواړم ما ته هم پته ده چې یو مسله شته دی او تا ته هم پته ده چې مسله شته خو د هغې په باره کې نه ته خبرې کول غواړې نه زه خبرې کول غواړم یعنې موږ د دې په باره کې شرم محسوسوو او زموږ په خولې باندې دا خبره نه راځي لکه فار ایگزامپل یو کس یو غلط کار وکړو چې هر څه وکړه غلا یې وکړه یا بل یو کار وکړو تا ته پته را بل کس ته هم پته را او ته درېمګړي ته د دې په باره کې نشي ویلی ځکه چې دا ستا په خولې باندې نه راځي دا یو داسې کار دی چې ته دا خبره کوې نو ته شرم محسوسوې درېمګړی تا ته وایي چې تو وایې که نه څه چل شوی ته وایې چې یاره زما خو په خولې نه راځي نو د دې سنټنس اصل کې دغه مطلب دی فار ایگزامپل I guess no one wants to talk about the elephant in the room I guess no one wants to talk about the elephant in the room وای زما په خیال زه فکر کوم چې څوک هم نه غواړي چې د دې په اړه د دې په باره کې خبره وکړي ځکه چې هر یو کس شرمېږي د چا په خولې باندې هم نه راځي یا بل اگزامپل به داسې شي first we need to talk about the elephant in the room د ټول نه مخکې خو موږ ته پکار دی چې په دې اړه باندې خبره وکړو دا مسله حل کړو بس نه ته د دې په باره کې خبره کول غواړې نه زه د دې په باره کې خبره کول غواړم خو اوس به د دې په باره کې خبره کوو I've got 3 items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. Francine. Happy birthday. Francine, happy birthday. Francine اصل کې دی هاتی نوم دی happy birthday happy birthday موای birthday او د سالګرې مبارکي ورته وي Francine. Happy birthday. Number 2. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Number 2. There are some new recruits with us I should introduce.
Number 2, there are some new recruits with us I should introduce. او په دویم نمبر باندې دلته موږ سره کوم نوي کسان چې راغلي دي ما ته پکار دي چې دا هغوی زه تاسو سره تعارف وکړم، هغوی زه تاسو سره معرفي کړم. recruits نیو ریکروټس مطلب دا دی کله چې یو کس یو ادارې ته نوی ور داخل شي، لکه فار ایگزامپل ته فوج ته لاړې، تا په فوج کې ټریننګ مکمل کو، نو په دغه ټیم کې ته نیو ریکروټ سې، یا تا په یو ځای کې جاب سٹارټ کو، نو په هغه ځای کې ته نیو ریکروټ سې، نوی ورغلی ته نیو ریکروټ سې. موږ یو انسټیټیوټ جوړ کو، تاسو راغلی ایډمیشن ورکیو کو، څه کسان ورکې دي سري چې د هغوی ورکې ډېر وخت شوی دی، تاسو چې نوي رالی نو تاسو نیو ریکروټس استئ. 2. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. But I'm not going to because I don't care. But I'm not going to because I don't care. خو زه دوی تاسو سره د دوی تعارف تاسو سره نه کوم، دوی تاسو سره معرفي کوم نه، ځکه چې زه یې څه پروا نه کوم. But I'm not going to وزه داسې نه کوم، یعنی دوی زه تاسو سره تعارف کوم نه. ولې؟ ځکه چې I don't care ډېر غوسناک دی. I don't care زه هیڅ پروا نه کوم. Number 2. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases. Finally, we have 14 missing mammal cases. Finally, we have 14 missing mammals cases. Finally, we have 14 missing mammals cases. او په اخر نمبر باندې یعنی په اخري نمبر باندې موږ سره د 14 ورک شوو ځناورو کیسونه دي. Finally, د finally مطلب دی اخر کار. We have موږ سره دي 14 missing mammals. د 14 مطلب دی 14. missing مطلب دی ورک شوي. mammals هغه ځناورو ته ویل کیږي چې هغه خپل بچو ته پی ورکوي. لکه تاسو پیژنئ غوا زمانه خویر شو، خو ځه mammals هغه ځناورو ته ویل کیږي چې خپل بچو ته پی ورکوي. Finally, we have 14 missing mammal cases. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. و ټول ښکاریان ځناور د غټ میلونه یا د غټ ریچ نه واخله، تقریبا ایګ هم ورته ویل کیږي، د ورکوټي اوټر پورې. all predators ټول ښکاریان یعنی ټول ښکاریان ځناور هغه ځناور چې هغه ښکار کوي، لکه زمری، ګیدړ او زمانه بیا شي بس تاسو ته پته ده. from a giant polar bear د from مطلب دی نه، giant ویل کیږي ډیر زیات غټ ته، او polar bear هغه میلو ته ویل کیږي، هغه بالو ته ویل کیږي چې ډیر زیات غټي او په واورو کې اوسیږي. تاسو ته کېدای شي په سکرین باندې ښکاري. to a teensy little otter او دا otter چې کوم دی دا خو ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی او نه دی په پښتو کې تقریبا ما ته خو پته نشته چې پښتو کې دی ته څه وایي، خو تقریبا دا زموږ په علاقو کې نشته دی. ولې د غټ میلونه واله د دې بالونه تر دې ورکوټي اوټر پورې. ټینسي د ټینسي مطلب دی لږ یا ورکوټی، لکه فار ایگزامپل the movie was teensy bit boring. the movie was teensy bit boring یعنی فلم داسې لږ بورینګ و، مزه یې نه وه. Finally, we have 14 missing mammal cases. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. Assignments of assignments لاول خو دې تلفظ زده کوي، دا ویل کیږي assignments او دې مطلب دی چاته یو کار ورسپارل. لکه زه تاسو ته یو assignment درکم نو مطلب دا چې ما تاسو ته یو کار در وسپارو چې ته به دا کار کې. په سکول کالج کې تاسو ته assignments درکړي، یو کار درکړي چې دا به تاسو په کور کې وکړئ او بیا به هغوی ته واپس ور سبمیټ کړئ. او دلته چې کوم دی دا پولیس افیسر چې کوم دی د نورو ته یو کار ورکوي چې ته به دا کار وکړي، ته به دا کار وکړي، نو دلته دا ویلی شي چې دوی ته دا assignments ورکوي. Assignments. Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District. اوس دلته مختلف کسانو ته مختلف کارونه ورسپاري. assignments ورته ورکوي، ورته وایي ته به دا کار وکړي، ته به دا کار وکړي. ورته څه وایي؟ آفیسر ګریزیلو. دا آفیسر ګریزیلو د دې میلو یا د دې ځناور نوم دی. ورته وایي ته به دا کار وکړي، ته به هغه ځای ونیسي، یعنې ته به هلته لاړ شي. Assignments.
Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District. Officers McHorn, Rydovich, Wolford, your teams take Sahara Square. Officer McCoon وی Officer McCoon ستاسو ټیم یعنی دا سره چې کوم کسان دي هغه به دا کار وکړي ټولو ته کارونه ورسپاري. Officers McHorn, Rydovich, Wolford, your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkerby, Tundra Town. Officer Higgin Thunder Town وی Officer Higgin ته به Thunder Town ته لاړ شي. Thunder Town د یو ځای نوم دی. Officers Higgins, Snarlow, Trunkerby, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hops. Parking duty. Dismissed. And finally our first bunny officer Officer Hops. او په اخره کې زموږ لومبنی بني یعنی خرگوش officer خرگوش پولیس Hops Officer Hops یعنی په اخره کې د دې نوم واخلو چې په اخره کې به ته دا کار وکړې. اوس ګوره چې څه کار ورته ورکوي یعنی کم assignment ورته ورکوي. And finally, our first bunny, Officer Hops. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Parking duty dismissed. Parking duty څه ته وایي ورته وایي چې ستا پارکینګ ډیوټي شو ته به دا کار کوې یعنې څوک غلط ګاډی ودروي نو ته به هغې ته پرچه ورکوې جرمانه کوې به او ډسمسډ مطلب دا دی چې بس اوس تاسو تللی شئ ټول ته کارونه ور وسپارل ورته وایي ډسمسډ کلاس ډسمسډ تاسو اوس تللی شئ. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Chief Bogo? پارکینګ ډیوټي وای پارکینګ ډیوټي زه پارکینګ ډیوټي کوم. چیف بوګو دا چیف بوګو چې کوم دی د چیف د غوی نوم دی ورته وایي چیف بوګو. Parking duty? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. Sir, you said there were 14 missing mammal cases. Sir, you said there were 14 missing mammals cases. Sir, you said there were 14 missing mammals cases. وتا خو ویل چې دلته کې د سوارلس ورک شو ځناورو کیسونه دي موږ سره نو دا کوم خواته لاړل ما ته پارکینګ ډیوټي والې راکې یعنی ما ته هم په هغه کې یو راکه که نه. Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So I can handle one. So I can handle one. نو هغه ورته څه وایي سو وی هغه ما وویل چې دي وی نو یعنی نو زه څه وکړم د سو مطلب دی نو سو یعنی نو سو I can handle one نو دا ورکوټه خرګوش ورته څه وایي سو I can handle one نو وایي زه هم یو کیس حل کولی شم. سو I can handle one وایي یعنی زه هم یو کیس حل کولی شم ما ته مه کیس راکنه پارکینګ ډیوټي ډېر بورینګ کار دی. Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. You probably forgot. You probably forgot. ورته وایي تقریبا د probably مطلب د غالبا یا تقریبا وی غالبا چې ستانه هیر شو. You probably forgot. غالبا چې ستانه هیر شو. I was top of my class at the academy. I was top of my class at the academy. وزه په خپل اکیډمي کې په خپل سکول کالج کې په ټاپ وما یعنی زه فرست پوزیشن راتلم. You probably forgot. غالبا چې ستانه هیر شو. I was top of my class at the academy. زه په خپل اکیډمي کې په فرست پوزیشن راتلم زه په ټاپ وم یعنی زه ډیر زیات قابل وم. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Didn't forget. Just don't care. Didn't forget, just don't care. Didn't forget. و زمانه نه دی هیر هیر مې نه کړل یاد دی راته چې ته ډېر قابل وي فرست پوزیشن به راوستو but I don't care خو زه د دې خبرو پروا نه کوم but I don't care خو زه د دې خبرو پروا نه کوم یعنی که ته فرست پوزیشن راتلی او که فیل کېدلی زه یې څه کوم ما ته یې پروا نه راځي. One, you probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. Sir, I'm not just some token bunny. Sir, I'm not just some token bunny. اوس دلته یو بل ډېر زیات حیران کون لفظ راغی. Sir, I'm not just some token bunny.
ټوکن یعنی ټوکنیزم د دې څه مطلب دی د ټوکنیزم په باره کې به زه تاسو ته اگزامپل درکړم او تاسو به په خپله پوه شئ فار ایگزامپل په امریکا کې یو مسلمان دی چې په هماغه ځای کې پیدا شوی دی نیشنلټي م ورسره ده او د دې پوره حق دی چې دا امریکا سره تعلق ساتي دا بل ملک نه دی او دته په پولیس ډپارټمنټ کې یا په بل ځای کې ورته یو جاب میلاو شي دا په کار باندې ولګي خو دې ته بیا هغه نظر ورته نه کوي په هغه سترګه ورته نه ګوري لکه څنګه چې عیسایانو ته ګوري او د نور د امریکا خلکو ته ګوري دې ته جاب صرف په دې وجه باندې میلاو شو چېرې دا نور ملکونه ونه وي نور خلک داسې ونه وي چې دا مسلمان دی دې ته جاب ورنکو جاب یې ورته ورکو د نورو خلکو نه ځان بچ کو خو اوس د هغې نه بعد دې ته هغه نظر نه کوي هغه کارونه ورته نه ورکوي لکه څنګه چې نورو ته ورکوي یعنې هغوی سره دا برابر نه حسابوي نو دا کار ته ټوکنیزم ویل کېږي او که چېرته یو کس ټوکن وي نو بیا د دې مطلب دا دی چې بس دا صرف اغستی دی خو هغه نظر ورته نه کوي لکه څنګه چې نورو ته کوي نو په دې ټایم کې دا خرګوش هم ورته وایي چې زه ټوکن بني خو نه یم یعنی مطلب زه ښه قابل یم په خپل قابلیت باندې راغلی یم او زه هم د عمدې علاقې یم د عمدې ځای یم د عمدې ملک یم نو یاره ته چې هغوی ته په کم نظر باندې ګورې هغوی ته کم کارونه ورکړل خو ما ته هم دا راکړه که نه Sir, I'm not just some token bunny. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. خو بیا خو به 100 ټیکټونه د ورځې لیکل یعنی په یو ورځ کې 100 ټیکټونه لیکل خو به آسان وي چې ته دومره قابل یې نو بس بیا خو به د ورځې 100 ټیکټونه لیکلی شي Well, then writing 100 tickets a day should be easy. 100 tickets. I'm not going to write 100 tickets. I'm going to write 200 tickets before noon. 100 tickets 100 ټیکټونه I'm not going to write 100 tickets. I'm not gonna ګوره دلته هم gonna راغلی I'm not gonna write 100 tickets. زه 100 ټیکټونه نه لیکم. I'm gonna write 200 tickets before noon. بلکې زه به 200 ټیکټونه لیکم یعنی 200 ټیکټونه به ورکوم د ماسپښین نه مخکې I'm gonna write 200 tickets before noon. دلته هم ګونه راغلی ګونه ونه دا ډېر زیات استعمالیږي په دې باندې موږ ویډیو جوړه کړې ده که ورته نوي میلاو شي په کمنټ وکړه زه ورته لینک در سینډ کړم اوس تاسو داسې کار وکړئ دا تاسو چې زده کړل د دې امتحان دی دغه کلیپ تاسو وګورئ بغیر د سب ټایټل نه بغیر د مینینګ نه او تاسو پته ولګي چې تاسو څومره زده کړه وکړه او ډېره مزه به هم درکړي راځئ چې شروع کړو Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. OM goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Ooh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... The... there's... Oh, here you went, you little Dickens. I should get a roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Hey, Officer Hops. You ready to make the world a better place? A tin hut! All right. Everybody sit. I've got 3 items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. Number 2, there are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases, all predators from a giant polar bear to a teensy little otter. Assignments? Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District.
Officers McHorn, Rydovich, Wolford. Your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkerby, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hops. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Chief? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So? So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. 100 tickets. I'm not gonna write 100 tickets. I'm gonna write 200 tickets. Before noon. Wow, dear mates, I can't tell you, but I'm quite happy. I'm so excited because finally we have come to the end of this video and we concluded this video successfully. And I really hope that you must have learned something new from this video and you have gained something out of this lesson. कचर ज़मूंग दा चैनल ज़मूंग दा वीडियो गाने तास्तो वाकई फ़ायदा दर रसई नो मेहरबानी कोई दी वीडियो तायो लाइक वर कॉल मेहरा होई और कचर दम ज़मूंग चैनल नहीं सब्सक्राइब करे ज़मूंग चैनल हम सब्सक्राइब कई का इंग्लिश दा कॉल वाले गिने आसे मत सब्सक्राइब कई